الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلى الله عليه وسلم مبارك سيرت من بيانو او لدي سيرت بيانو لدلاسة دي الله سبحانه وتعالى لمن دي طولو بخانو كي او الله سبحانه وتعالى دي من طول ددغ انسان سر بجنة الفردوس کی یوزی کی لچا سیرت چی بیانو او اللہ دی بمنگ دا عمل کولو توفیق را کی. منگ پاخرنی بیان کی دا خبر بیان کری وا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وحی سنگرالا فغار حرا کی دا غینبت بیا سی چلو شو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا خدیجہ رضی اللہ عنہ کور تراغی نو بیا دا غینه بعد څه شي دا موږ تفصیلا بیان کړیو او بیا د وحی اقسام موږ و اقسام بیان کړیو او دا خبره موږ کړیو چې اتم قسم پکې بعض علما بیانې خو هغه کمزورې دی. دا غینه بعد بیا دا خبره موږ کړیو چې دا وحی بنده شوی وه د سمودې دپاره نو هغه څومره وخت چې بنده شوی وه دا خبره موږ تفصیلا ذکر کړې وه او سو پیری وحی بند شوی دا خبره مونږ بیان کړې وه. بیا چې کله پر رسول الله وسلم باندې وحی شروع شوه او رسول الله وسلم په لار روانو جبرئیل علیه السلام مخې له ورغی د ځمکې او د اسمان په منځ کې په کرسۍ باندې ناست نو رسول الله وسلم ویرېد او کور ته راغی وی په ما باندې صادر رواچوي. الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. دا شپږ آیتونه الله سبحانه وتعالى نازل کړو. نو د دې ځینه الله سبحانه وتعالى پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د دعوت هغه ذمہواری ورته په غاړه کړه چې د اوس نه ستا کار شروع شو. قم پاسه فانذر نو خلک ویروه دا خبر موږ بیان کړو چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم پاسېدو نو بیا پاسېدلو هغه چې رسول صلی الله علیه وسلم پاسېدو او د مرګ پورې بیا ناست نه دی او دا دعوت او دا جهاد متصل دغه شان ساتلی دی. د هغې نه بعد بیا رسول صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو. دا د دعوت ابتدا شو په ذهن کې ساتئ چې د دې ځای نه رسول صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو یا ایها المدثر قم فانذر. اوس راځو دې دعوت له نن به انشاءالله په دې درس کې دا بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت څنګه شروع کو او پټ دعوت یې څنګه کړو او بیا د دعوت څنګه راښکاره کو او قریش ته څنګه پته ولګېده چې دی دا خبرې کوي. نو علما دا چل کوي د سیرت علما چې د دعوت د زمانه دا په دوو حصو کې تقسیموي. یو ته ویل کېږي مکی دور او بل ته ویل کېږي مدني دور. مکی زمانه مدني زمانه. په مکه کې دعوت په مدینه کې دعوت. نو په مکه کې رسول صلی الله علیه وسلم 14 کاله دعوت کړی په مدینه کې 10 کاله دعوت کړی دا ټول 30 کاله شو او د نبوت د ملاویدو نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم 30 کاله په دنیا کې تیر کړي نو دا 30 کاله شو. د مدینه هغه مرحله له خو وروسته راځو چې رسول الله هجرت وکړو به سکړي سنې کړه هغه ورستنی خبره کې سره الله ژوندۍ وساتلو. خو بیا د مکې د زمانه چې کومه ده دم په 3 حصو باندې تقسیم ده. اولنی حصه پټ دعوت 3 کالو پورې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت نه کړی په اوله کې پټ دعوت یې کړی دی 2 کالو پورې 3 کالو پورې. د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاره دعوت شروع کو په مکه کې د 4 کال نه واله د 10 پورې نو د 2 کاله شو د 9 شو او پټ دعوت 3 کاله 10 کاله شو. بیا د هغې نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې خواوشا کې دعوت شروع کو لکه طایف ته او دغه طرفونو ته وتو 3 کاله بیا دغه دعوت چلیدلی. نو په اوله کې 3 کاله بیا 9 کاله بیا 3 کاله ټول څو شو 14 کاله شو. دا د مکې هغه دور دی مکی دور دی. په مکه کې د رسول صلی الله علیه وسلم دعوت دا په 3 حصو تقسیم شو. پټ دعوت ښکاره دعوت د مکې په خواوشا کې دعوت او رسول صلی الله علیه وسلم چې دعوت شروع کو نو پټي شروع کو. دلیل له په دې باندې چې دعوت اصول غواړي آداب غواړي. دعوت دې ته نه چې وردانګه خبره بیانوه
او که چېرته الله سبحانه وتعالی ماله توفیق راکړي نو په دې باندې سلسلهوار بیانونه به کوو د دعوت اصول او آداب چې د هغې نه ډېر دعات هم نه دي خبر. نوم پې د داعي پروت وي، نوم پې د عالم پروت وي، خو هغه ته هم دا پته نه شي چې خبره به څنګه بیانې، کله به بیانې، په څه طریقه به بیانې. اوس رسول صلی ته خو وحي راله، خو دا نه چې د کعبې په خوا کې ودرېږه او اعلان وکړه. بعض وایي زه غیرتي یم او زه نه یېرېږم. دا خبره د یېرېدو د نه یېرېدو نه ده، خبره د اصولو، د آدابو، د طریقې او د حکمت ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم एकदम دعوت شروع نه کړو چې ورشه د ابوجهل مخې ته ودرېږه او ورته وایه ته چې کوم کار کوې دا غلط دی، د ابولهب مخې ته ودرېږه ته چې کوم کار کوې غلط دی، ولید ابن مغیره مخې ته ودرېږه ته چې کوم کار کوې غلط دی. دا خو مشران خلک دي. مکه دا مرکز دی د دین په هغه وخت کې او اوس هم او د قیامت پورې به یې. نو په دې مکه کې هغه خلک اوسېدو چې د هغوی د دین سره تعلق و او هغه د قریش دي، ځکه چې هلته مرکز ورسره د دین دی. نو چې مرکز ورسره دین دی نو دوی د دین سره تعلق شته او په دې دین خلک یادوي. بل د دوی سره چې کوم بوتان پراته دي دا د نورو خلکو د بوتانو نه د هغوی په نظر کې اوچت دي، یعنې دوی ته ځان دیندار ښکاري. دې خلکو ته دعوت ورکول دا ډېر ګران دي په نسبت د هغه خلکو ته چې هغه د مکې نه بهر اوسي. او سبحان الله، الله سبحانه وتعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین په مرکز کې پیدا کو او دعوت یې په دغه ځای کې شروع کو. نن سبا هم چې یو سړی سبق ووایي، علم وکړي، نو دې د غلطې نه نیغې ته رړول ډېر ګرانیه ده په نسبت د جاهل ځل راوړي. ځکه چې دغه سړی ځان ته څه وایي نو د ده رړول ګران دي. او دې کې زموږ ښه تجربه ده چې کله موږ چې یو عالم پوه کوو په مسله باندې دا خبره نه مني په اسانۍ سره. کله چې طالب علم پوه کوو چې هغه علم ته لوکین هغه په اسانۍ سره خبره نه مني. او کله چې امیر صاحب پوه کوو او چې په تبلیغ کې ګرځېدلی نو هغه زموږ خبر په اسانۍ سره نه مني. خو چې کله یو سړی داسې پوه کوو چې هغه جاهلي نو هغه دا مني چې ما سره علم نشتی، نو دې سړي چې ما ته کومه خبره وښوه نو د ده سره علم شتي، نو دا خبره داسې ده ویې منل. خو دا چې د دین سره ځان تړي دی په هله اسانه باندې خبره نه مني. نو د مکې مشرکین دوی د دین په مرکز کې اوسېږي چې هغه مکه ده او په دې باندې مشهور دي چې دوی د حاجیانو خدمت کوي او د کعبې خدمت کوي او دوی سره اوچت اوچت بوتان دي. نو د دوی راړول دا څه دي؟ دا ګران دي. رسول صلی الله علیه وسلم پټ دعوت شروع کړو او دا دلیل دی په دې باندې د سیرت ټول د اول نه د اخره پورې ځای په ځای به زه تاسو ته رایادوم چې دعوت خلک داسې کوي. د سیرت د اول نه واله د اخره پورې د ټوله طریقه ده ازدی که چې دعوت به څنګه کوې. د دې ځای نه د رسول صلی الله علیه وسلم جهاد شروع شو او د جهاد اقسام دي. یو جهاد دی په تور او په ټوپک باندې، نو بل جهاد دی په جب باندې، نو بل جهاد دی په قلم باندې. بعض خلک دا وایي چې دا دین خور شوی په د تورې په زور دی، نو دا په خطا دی. او بعض وایي چې دا دین صرف خور شوی په دې دعوت او په تبلیغ دی، نو دا په خطا دی. دین خور شوی په دې دواړو دی. تورې ته چې به کله ضرورت راغلی دی والله اجازت ورکړی توره استعمال شوې ده، د هغې نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم جبه استعمال کړې ده. نو دا دعوت داسې نشر شوی ده، اسلام داسې خور شوی ده. صرف دا ده چې یو خبره یې ټینګ کړې چې اسلام صرف د تورې په زور خور شوی دی، یا اسلام صرف د دعوت په زور او د تبلیغ په زور خور شوی دی. د دواړه په خطا دي. صحیح خبره دا ده چې اسلام په خورولو کې توره هم استعمال شوې ده، دعوت هم استعمال شوې ده. لکل مقام مقال، د هر ځای لپاره خپله خبره یې، د هر ځای لپاره خپله خبره یې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جهاد شروع کړو د دعوت ته، او هغه جهاد شروع کړو سبحان الله چې الله ورته پیغمبره الذي انقذ ظهرك، وی دې ستا ملا به ماته کړی وی که موږ د سره مرسته نه وی کړی. دې ټول مخلوق ته پیغام رسول، پیریانو او انسانانو ته، صرف انسانان نه بلکې پیریان ورسره هم دي، هغوی ته هم دعوت رسول. دا پټ دعوت د رسول صلی الله علیه وسلم شروع شو. نو رسول صلی الله علیه وسلم دا چلو کو په اوله کې هغه خلکو له دعوت ورکو چې هغوی رسول صلی الله علیه وسلم ته نږدې وو، او دې ته وایي حکمت په دعوت کې. ځان سره هغه خلک ملګري کړه کوم چې تا ته نږدې دي،
او کوم چې دغه ملګري خپلوان او ملګري هغوی له د اسلام دعوت ورکو او هغه خلکو له دعوت ورکو د اسلام چې د رسول صلی الله علیه وسلم په ګمان چې د ښه خلک دي. یو نیم سړی ته ویني کنه لکه په غلطه رواني خو توجه د دین طرف ته یي سړی راشي د سره خبرو کې د په دین مین دی خو لږ نصیحت ورته پکار دی خیرخواهي پکار ده سړی سیده کی او یو سړی داسې چې د دین نه ډېر لري د هغه رړول د الله د توفیق نه بغیر هغه ګران کاري. اولنی دعوت رسول صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي خدیجه رضی الله عنها هغې ته ورکو او هغې بغیر د څه خبرو کولو نه د رسول وسلم د دعوت قبول کو پر رسول وسلم باندې ایمان راوړو او دغه شان د هغې سره یو غلام و چې هغې آزاد کړی زید ابن حارثه ابن شرحبیل رضی الله عنه. زید رضی الله عنه دلته موږ د صحابه کرامو سیرت به نه بیانو خو په منځ کې چې د صحابي تذکره راشي چې اشاره به کوو. زید رضی الله عنه د هغه انسان دی چې د آزادو د اول نه مری نه و خو بیا چېرته دی قیدي کړی شو په هغې کې دی هغوی په چا باندې خرڅ کو چې خرڅ کو نو په دې طریقې سره دی مکې ته راغی چې مکې ته راغی نو هلته خدیجه رضی الله عنها دی واغستو او بیا رسول الله وسلم ته هدیه کو رسول وسلم له ورکړو. بیا په څه وخت بعد پلار یې راغی او ترې پسې راغی چې راځه ځو به خپل قوم ته خپل قبیلې ته خپل علاقې ته نو هغه وایي چې نه زه د رسول وسلم سره پاتې کېږم نو هلته پاتې شو. بیا رسول وسلم هغه ته زوی ووایي نو خلکو به ورته زید ابن محمد زید د محمد صلی الله علیه وسلم زوی. بیا الله سبحانه وتعالی دا خبره بیان کړه او واضح کړه چې په اسلام کې دا قسمه خبرې دا نشتی د دې نسبت به هغه پلار ته کېږي نو د زید ابن حارثه رضی الله عنه دی. ناولنی ایمان به خدیجه راوړو بیا د هغې سره زید رضی الله عنه ایمان راوړو او د رسول صلی الله علیه وسلم د تره زوی علي بن ابي طالب رضی الله عنه چې په هغه وخت کې د هغه عمر کم و د رسول صلی په کفالت کې وي د رسول صلی سره اوسېدو د خدیجه رضی الله عنها په کور کې د رسول سره اوسېدو هغه هم چې نه اسلام قبول کو. د هغې نه بعد رسول وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه خواله ورغی نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دعوت قبول کو او سبحان الله دا کسان خدیجه زید او علی او ابوبکر دا څلور کسان رضی الله عنهم اجمعین دوی په هغه اولنۍ ورځ دعوت قبول کړی دی په کوم ورځ چې رسول صلی دعوت ورکړی په هغه اولنۍ ورځ. ځکه صحابه کرام یو پیر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه وران شو رسول صلی الله علیه وسلم ملګری پرېږدی زما دا ملګری ما ته پرېږدی د په هغه وخت کې زما دعوت قبول کړی و چې خلکو سوي او سوي و دې سړي ته چې ما څنګه ووایي چې الله یو دی دا بوتان سړي شي کولی وي دې سړي ټکی نه دی ویلی په جواب کې ماته او ما ته وایي چې طریقه څه ده د اسلام د قبلولو. دا هغه اوچت انسان دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه. نو کله چې داسې ویلی چې اولنی اسلام چا قبول کړی دی نو ته به داسې وایي چې په ښځو کې خدیجه رضی الله عنها په ماشومانانو کې علي بن ابي طالب او په غلامانو کې په مریانو کې زید بن حارثه رضی الله عنه او په سړو کې ابو بکر الصدیق رضی الله عنه. سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کس ملګری کو چې هغه سم کس دی کنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه. دې ته وایي حکمت په دعوت کې. زموږ یو ملګری و کېدای کې چې درس کې هم ناست هغه به یو کس پورې نښته و هغه له به یې دعوت ورکوو چې حق قبول کړي. په کلونو چې ما به لیدو ما به ټلیفون کې کوم ځای کې زه دا فلاني خوا ته ناست یم که چېرته دا خبره ومني پورې نښته و هغه عام سړک. نو ګوره دعوت چې ته شروع کې بنیادي خلک راټینګ کول چې دا ستا دعوت مخې ته بوي ته عام سړي پورې نښته او هغه مني نه او کلونه پکې تېر شو لږ تې واوړه چې ته اوچت اوچت کسان وګوره. رسول الله وسلم ګوره دومره هوښیار انسان دی چې لاړ په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې. رسول الله ته پته چې دا سړی یو هوښیار دی بل مخوریز دی بل مالدار دی قبیله زوروره ده چې دی ما سره ملګری شي نو کار مخې ته ځي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې څنګه اسلام قبول کړو د هغه هم داعي جوړ شو او ملګري داسې جوړو چې هغوی هم دعوت کوي. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه دعوت شروع کړو.
سبحان الله دی انسان په دعوت باندې چې الله کوم انسانانو له هدایت ورکړي تاسو به ته حیران شئ. زه تشمارم په هغو کې اوسو عثمان بن عفان رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت باندې مسلمان شي. الزبیر بن العوام رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت مسلمان شي. عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت مسلمان شي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت مسلمان شي. طلحه بن عبید الله رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دعوت مسلمان شي. څومره اوچت انسانان دي. یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحابه کرامو کې هغه مشران هغه مشهور عثمان ته وګوره رضی الله عنه، زبیر، عبدالرحمن، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبید الله، غرونه دي. دا الله سبحانه وتعالی راړولي دي دین ته د چا په لاس؟ د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس باندې. زمونږ د ملګري چې کله حق وپېژني یو خپل باندې واچوي، زه شکر یې چې عقیدم برابر ده وایي او بیا پراته اوس که هر څه کېږي خو ته خپل کار کوه، مزدوري کوه، ښځه او بچي او دوی ساته او خوشحاله چې بس شکر دی چې قرآن حدیث منو یې د عمل به پې څوک کوي او دا به ښي خلکو ته څوک. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله اسلام قبول کو راولګېد نو دعوت یې شروع کو. ښه په دې اولنو مسلمانانو کې موږ ټول نه شمارو خو یو څو شمارو. په دوی کې یو دی بلال ابن رباح الحبشي رضی الله عنه. بلال رضی الله عنه یو ناشنا انسان دی. د سیرت ما بیان کړی یم د تفصیلا هغه واورئ. او دی چې مسلمان شو په ده باندې چې کومې سختې تېرې شوي دي هغه به زه انشاءالله پر روان درس یا د هغې نه بعد چې کوم درس به هغې کې به هغه موضوع راځي په مسلمانانو باندې تکلیفونه. تاسو به واورئ چې دې بلال رضی الله عنه ته د اسلام د لاسه څومره تکلیف میلاو شوی. د بلال رضی الله عنه نه بعد چې بیا چا اسلام قبول کړی دی هغه د دې امت امین انسان رسول صلی الله علیه وسلم ویل امین هذه الامه ابو عبیده عامر بن الجراح رضی الله عنه. او یوازې د دې صحابه کرامو د نومونه چې سړی اوري په سړي باندې د هغونه یې ذکر شي دومره اوچت انسانان. الله یې زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي. او دا راته ووایم او یاد یې ساته دا کوم دین باندې چې ته روان یې بنیاد یې په دغه ځای کې ایښودی کېدو او چې ته پرې روان یې که نه او داسې قدر یې سره نشتې. ته به واورئ چې دا کم کسان یو خو الله د دین دپاره غوره کوي. دې ته وګوره ترتیب څنګه روان دی او بیا دې ته به وګورې ته چې دې کسانو د دې دین دپاره څومره قربانیانې ورکړي. نن دا دین ما ته د پلار او د نیکه نه پاتې شوی دی نو بس جیب بس الحمدلله 15 وخته مونځ خو کوو که نه بس دغه مانځه کې دین راټول شوی دی ټول او هغه مونځ هم زمونږ تاسو ته پته لري چې هغه څنګه دی. نور هېڅ هم نشته خیر خیریت دی خو مونځ کوه ته ښه سړی نن سبا منځ کې ټول دین دی او بس خبره ختمه شو. ابو عبید بن الجراح رضی الله عنه. ابو عبید بن الجراح پسې بیا چې اسلام قبول کړی دی ابو سلمه ابن عبد الاسد د هغې نه بعد بیا اسلام قبول کړی دی الارقم ابن ابي الارقم بیا عثمان ابن مضعون رضی الله عنه او د هغه دوه وروڼه وو. سبحان الله دا درې وروڼه په رسول صلی پسې راغلي وو. درې وروڼه اسلام قبول کړی عثمان ابن مضعون، قدامة ابن مضعون، عبد الله ابن مضعون رضي الله عنهم أجمعين. بيد غير بعد عبيد بن الحارث بيا سعيد بن زيد. سعيد بن زيد بيجني سعيد بن زيد ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخي ذيك ده خور بنو وده فاطمة ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخي ذيك فدبني ده خور وده فاطمة بنت الخطاب. نو دې دواړو یو ځای اسلام قبول کړی خاوني او ښځې فاطمه. بیا چې کله عمر د دوی کور ته ورغی واقع بیا وروسته انشاءالله راشي چې کله موږ بیانو چې دغه عمر او د اسلام د غټ غر څنګه اسلام قبول کړی خو په دې وخت کې هغه نشته دوی سره. بیا د هغې نه بعد خباب رضی الله عنه. الله اکبر. دا یو داسې انسان چې د ده سیرت ټول د زخمونو د مصیبتونو د دې نه ډک دی. خباب رضی الله عنه. دغه نه بعد عبد الله بن مسعود رضی الله عنه صاحب السواك والنعلين. د رسول صلی الله علیه وسلم د مسواک او پیزار او خادم. د رسول صلی الله علیه وسلم پیزار به همیشه په ترخ کې ویلو او مسواک به د رسول صلی الله علیه وسلم د ګرځاو. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مشهور صحابي دی. بار بار تاسو نوم اورئ. د هغه ولنو کسانو کې چې اسلام قبول کړی
بعض علما ذکر کوي چې تقریبا 40 کسانو، خو دې په خبره نه ده. دغه شان په دې اولنو کسانو کې چې اسلام قبول کړی دی عبد الله بن مسعود موږ ذکر کوو، مسعود ابن ربيعه، دغه شان عبد الله بن جحش دا غرور، او بلال بن رباح موږ ذکر کوو، صهيب الرومي رضی الله عنه، او عمار بن ياسر رضی الله عنه. الله اکبر. عمار بن ياسر او داغه پلار یاسر او داغه مور سمیه، کوم چې ابو جهل په منځ باندې دوه ټوکړې کړي و، دی باول کې اسلام قبول کړو. او عامر ابن فهيره او زنانه منځ کې به دوه درې ذکر شوي. نور په زنانو کې ام ایمن برکه دغه خپل نوم، هغه اسلام په اولنو زنانو کې قبول کړو. ام الفضل لبابه دغه خپل نوم، دیم چې دینه اسلام قبول کړو. او د عباس رضی الله عنه خزده، عباس د رسول صلی الله علیه وسلم دغه تر دی. او اسماء بنت ابي بکر د ابو بکر صدیق مشر لور اسماء، هغه اسلام قبول کړو. دا ټول هغه دي چې دوی ته ویل کېږي السابقون الاولون. السابقون الاولون دا هغه انسانان دي چې دوی له الله سبحانه وتعالی دا شرف ورکړی دی چې دوی د اسلام ته په اوله کې ننوتي دي. د دې نه بعد بیا خلکو اسلام قبلو، دنه به کې ورننوتو، خو لکه دغه اولني کسان دي. او د یوسف صحابه کرامو نه به واورو چې هغوی سوی په د اوله کې څنګه څو کسانو اسلام قبول کړو. عمار بن یاسر رضی الله عنه وی رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم، وی ما چې رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت کو په د اولنی ورځو کې، نو 15 غلامان وسره، 15 غلامان وسره، صرف مریان او هغه کمزوري، و امرأتان او دوه خزي وی چې هغه باندې ایمان راوړو، او ابو بکر وسره رضی الله عنه اجمعین. دا د رسول صلی الله علیه وسلم مرګري په وخت ځکه د ایت ساتي ابتدا که کمزوري شي خو زړه به نه وي باوله کې. دا اوس ابتدا ده. د رسول سره یو څو غلامان دي، او یو سره ابوبکر ده، یو دوه درې ښځو اسلام قبول کړی، یو ماشوم علي بن ابي طالب رضی الله عنه. او دا ایت ساتي چې دې ذکر رسول صلی الله علیه وسلم یوازې دی، خو د الله مرسته ورسره ده. نو ګوره د کم ځای نه کم ځای ته رسوي. اصل بنیاد د الله سبحانه وتعالی مرسته ده. اصل بنیاد د الله سبحانه وتعالی مرسته ده. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. چې الله تاسو مرسته وکړي، الله بیا به څوک چې دینه ستاسو مقابله وکړي، او چې الله تاسو پرېږدي نو څوک به سره مرسته وکړي. بیا راځم نور حکمتونه پر دعوت کې او د رسول صلی الله علیه وسلم د دعوت نه څو فائدات ذکر کو. دغه شان په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو امامه رضی الله عنه، هغه وایي چې قال عمرو بن عبسه السلمي، عمرو بن عبسه السلمي وایي رضی الله عنه، وی كنت وانا في الجاهليه، وزي چې کله په جاهلیت کې هم کنه، یعنی اسلام لما نو قبول کړي، اظن ان الناس على ضلاله، او زما دا یقین چې خلک په گمراهی دي، لکه چې د بوتانو د بندګي کوي، یعنی فطرت برابر. فسمعت برجل بمكه يخبر اخبارا، وچاره وی چې په مکه کې یو سړی را پیدا شوی، دغه ستاره خبرې هغه کوي چې د بوتانو بندګي او د خلک په خطا دي. فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، بس ورلي باندې سور شو ورلم باغ بس. فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، تپوس معلومات موږ چې ورلم رسول به یوځي کې پټ ناس، دغه ابتدایي حالات او قوم به زور وروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پټ ناس، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكه، ورلم بزنه ورنه ته مکه ته ورلم بیا رسول الله ملاو شو. وی ما ته چې تاسو کې، وی ما ته چې انا نبی، زه پیغمبر یم. وی ما ته چې وما نبی، پیغمبر څه ته وایي؟ وی ما ته چې ارسلني الله، الله را لېږلی، وی چې الله په سره لېږلی. دا اوس ګوره مختصر خبرې وسره کوي، او رسول الله څنګه جواب ورکړي دې ته وایي چې څوک حق بیانوي یا یریږي نه چانه. وی تاسو کې پیغمبر څه ته وایي؟ الله را لېږلی، الله په سره لېږلی. وی ما ته الله ویلي ارسلني بصلة الارحام، خپل ولیانی بساتی، وکسر الاوثان، بوتان بماته، وان يوحد الله لا يشرك به شيء، او چې د الله یوازې بندګي دی وشي او دغه سره د شرک ونه شي.
وی ما ورته وی چې فمن معک على هذا، په دې څوک ملګری شته کې یوازې دی؟ وی ما ته وی چې حر وعبد، آزاد کسان را سره مشتي، غلامان را سره مشتي، ملګری شته. سبحان الله. او سوی او دې خبره ته وکړي ومعه، او په دغه ورځ یومئذ د رسول سره ملګری څوک د رسول سره چې ما سره غلامان چې آزاد مشتي؟ ابو بکر و بلال. ابو بکر او بلال رضی الله عنهما دا دوه کسان د رسول سره، رسول ما ته آزاد خلک نشته او غلامان نشته، موږ سره ملګری شته. او داسې یو ناشنا ملګری د رسول سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره خواږ، او یو ناشنا ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم بلال ابن رباح رضی الله عنه. ومعه يومئذ ابو بکر و بلال ممن آمن به، چې هغوی ایمان راوړی په رسول سره باندې. وی ما ورته چې انی متبعک، زه ستا تابعداري کول غواړم، اسلام قبلهم. وی رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې الا ترى حالي وحال الناس، که په ما د ایمان راوړو ما سره تابعداري دلته مه کوه، خپل ځي ته ځه، زما د حالت ټول ځان له پټ ناسي. ملګرو دغه حال ته موږ سره څه کې، خو ته لاړ شه خپل قوم ته، خپل قبیلې ته. فاذا سمعت بي قد ظهرت فاتني، کله چې تا واوري چې زورور شوی بیا راشه. بیا چې کله رسول الله مدینې ته لاړ، هلته پسې بیا دی لاړ او هلته ورسره ملاقات وکړو. اوږد حدیث ته خو ما صرف دې لپاره راوړو چې ابتدا څنګه وه. درشان سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، وایي اوه ورځې په ما داسې تېرې شوي دي چې زه د اسلام درېیمه حصه ومه. اسلام درېیمه حصه څه مطلب دی؟ درېیم کس ومه. اوه ورځې وې داسې وې چې په سړو کې زه درېیم وم، د رسول سره به ګرځېدم. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. او داسې د رسول الله سلام هغه دعوت شروع شو، او وحی چې دی هغه سټارټ شو په رسول الله سلام باندې. خو په تیزۍ سره راتله، او دا لنډ لنډ سورتونه به راتلو، دا لنډ لنډ آیتونه به راتلو. تاسو خیال کړئ دا مکي سورتونه چې څومره دي، د دې آیتونه لنډ لنډ دي. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر والعاديات ضبحا فالموريات قدحا عما يتساءلون عن النبأ العظيم والنازعات غرقا. او بدي سيزا طول لن آياتنا او دو موضوعانی بکی غټی دي، توحید او د آخرت مسله. ځکه دې چې اوس دې کسانو ته احکام بیانول نه غواړي، هغوی اسلام نه قبول کړي، دوی په توحید په کول غواړي. دویم دا چې آخرت یو ورځ را روانه ده، هغې لپاره تیاری پکار دی چې دوی په دې ایمان راوړي، بیا به د احکام بیاني. رسول صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو، او په دغه اولني ورځو کې رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کوم وحی شوی ده، د لمانځه مبارکې ورته هم شوې ده. او ځکه مقاتل ابن سلیمان وایي چې د اسلام په اوله کې الله سبحانه وتعالی 2 رکعاته مونځ لازم کړو، سحر او 2 رکعاته ماښام. سحر 2 رکعاته او ماښام 2 رکعاته. وسبح بحمد ربك بالعشي والابکار. او ځکه امام ابن حجر رحمه الله وایي چې د اسراء او د معراج د واقعې نه مخکې رسول صلی الله علیه وسلم به مونځ کو، صحابه کرام به مونځ کو، او هغه داسې نه و چې د 5 مونځونه څنګه چې راوستي، بلکې هغه به د نور د راختونه مخکې 2 رکعاته او د نور د ډوبېدو نه مخکې 2 رکعاته. او ځکه زید بن حارثه رضی الله عنه وایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم في اول ما اوحي اليه اتاه جبريل. رسول صلی الله علیه وسلم چې په اوله کې د وحی راتله، جبريل علیه السلام پسې راغی، فعلمه الوضوء، د اودس طریقې ورته وښوه. بیا چې کله د اودس نه فارغ شو جبريل علیه السلام، نو یو چنګ اوبه راواغستې او دا طریقې ورته وښوه چې دا به خښتک ته نورې د اودس نه بعد. او دا مسله موږ د بلوغ المرام په درس کې او د مشکات په درس کې هلته موږ تفصیلا بیانه کړې. الغرض دا چې په دغه وخت کې مونځ و، خو څو رکعاته؟ 2 رکعاته د نور د راختو نه مخکې، 2 رکعاته د نور د ډوبېدو نه مخکې دغه مونځ و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې به کوه. د دې نه بعد چې موږ دې خبرې ته واوړو چې قریش ته خبر څنګه ورسېدو، دې کې یو څو فایدې. اولنی فایده هغه ده چې کله تا ته پته ولګي چې دشمنان زورور دي او دشمنان ډېر دي، نو خپل دعوت پټ چلوه. لکه څنګه چې رسول صلی الله علیه وسلم اوله کې د دعوت 3 کاله پټ کړی، 3 کاله. او دې ته حکمت وایي. ما په اوله کې دا خبره وکړه چې دا حکمت نه دی چې په یو ځای کې زور د دشمن ډېر دی، په یو ځای کې زور د باطل پرستو ډېر دی او ته به کوم لیږې ښه کوله. نه. دویمه خبره دا ده، دویمه خبره چې اول به د خپل ځان نه شروع کې، د خپل ځان نه،
بیا چې تا ته کوم نږدې خلک دي ګور رسول صلی الله علیه وسلم خدیجه رضی الله عنها ته دعوت ورکو، بیا علی رضی الله عنه ته دعوت ورکو، زید رضی الله عنه، ابو بکر صدیق ملګری، نږدې خلکونه به شروع کې. نو دا بعض دیګې دعوتونه به چلی را چلی، د خپل کور غم وسره نه وي، د خپل ښځې غم وسره نه وي، د مور پلار غم وسره نه وي، د تره د ماما غم نه وي، د نیا نیکه غم نشتی، د قام قبیلې غم نشتی. نو دغه خلکونه شروع کړه، که ویې منله صحیح ده، ویې نه منله مخکې خپل دعوت چلاو. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، ایمان والو ځان بچ کړئ د اور نه او خپل خپلوان. د حکمت ته چې کله دعوت شروع کې نو د نږدې خلکو نه. د هغې نه بعد درېیمه فایده پکې دا ده، داعي له دا پکار ده او عالم له دا پکار ده چې په دې دعوت کې ځان سره هغه خلک ملګري کړي، هغه خلک چې دی په هغوی کې خیر ویني او دی پکې دا خبره ویني چې دا خلک سبا له زما مرسته کولی شي، لکه رسول صلی الله علیه وسلم چې دا کار وکړو. ښه اوس ګوره سبحان الله حدیث کې دا راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. جاهلیت په زمانه کې چې کوم ښه خلک دي هم دا خلک په اسلام کې هم ښه خلک دي، خو چې په شرط دی چې په اسلام ځان پوه کړي. رسول صلی الله علیه وسلم د جاهلیت په دې خلکو کې هغه خلک غوره کړو چې هغوی په دغه وخت کې ښه خلک دي، لکه څوک؟ ابو بکر صدیق رضی الله عنه، د په هغه وخت کې ښه سړی دی، مشهور دی، نو چې د اسلام قبول کړي بیا به هم دی ښه سړی یې، لکه خدیجه رضی الله عنه، لکه علی رضی الله عنه. دا ټول هغه کسان دي چې دوی د جاهلیت په زمانه کې مشهور دي په ښو صفاتو باندې، نو دوی به په اسلام کې هم دغه شان او دا د داعیو خیارتوب دی چې د ځان سره مضبوط کسان ملګري کړي، د قبیلې مشران زورور چې په ملک کې د هغوی طاقت وي، د هغوی اختیاري، په علاقه کې د هغوی طاقت اختیاري، د دې خلکو زړونو ته چې د حق رڼا ورورسي نو دوی کار مخې ته ښه کولی شي. دا ښه واضحه خبره ده او انشاءالله په دې باندې به ښه مثالونه ډېر روان درسونو کې راځي. کله چې په رسول پسې د قبیلو د مشران راځي او اسلام قبلې بیا مخکې هغوی څه کړي دا به بیانوو انشاءالله. څلورمه خبره، دغه خلک دا کوم چې ما ذکر کړو تاسو ته په اوله کې، دوی ته ویلی کېږي السابقون الاولون. هغه خلک دي چې اسلام ته سبقت کړی. الله په قرآن کې د خلکو مبارک څه وایي؟ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار. هغه کسان چې اسلام ته مخکې شوي دي، پخواني مهاجرین او د انصارونه، والذین اتبعوهم باحسان، بیا چې څوک د دوی په لاره تللي دي، رب العالمین د دوی مبارک سوی رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا. الله عزت العظیم زمانه راځي دي نو که اوس څوک سپي غاپي نه هغه څه اثر نه کوي. اوس که څوک غاپي اسی بغاپی. الله اکبر. صرف پاس 1400 کاله بعد یو ناول راپاسی په ابوبکر صدیق رضی الله عنه اعتراض کوي او دا هغه انسان دی چې اولنی انسان چې د رسول صلی الله علیه وسلم مرګري شوی دی په سړو کې هغه دی. نن ستا ایمان د دوی د ایمان نه غوره شو. ځکه مشهور عالم شیخ ثناء الله امرتسری رحمه الله دا هغه په باره کې دا راځي چې هغه د ورځ د شیعهګانو روافضو سره مناظره وه او مناظره په دې باندې وه چې صحابه کرام مسلمانان دي او که نه. دا موضوع روافضو یې ښودې وه، یعنې هغوی دا ثابتوله چې دا مسلمانان نه دي. نو کله چې هغه راغی د سټیج ته راوختو د مناظرې له، نو په ژړا شو. دشمنان خو خوشحاله شو چې په ژړا شو زموږ نه ځان خلاصوي. ملګري هم په کشمکش کې شو چې داسې نه چې دی دا مناظره پرېږدي. ناغو ته ته جاړي ولې جاړي مناظره ګورې نه شي کولی. وینه نه په دې نه جاړم، تاسو به سئ ستاسو مناظره به سئ. کومه خبره چې ثابتوم دا خو د نور په شان واضحه ده، خو جاړم په دې چې داسې وخت راغی چې زما په شان سړی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ایمان به ثابتوي، زما په شان ګناهګار سړی به د عمر بن خطاب رضی الله عنه ایمان ثابتوي چې دا مسلمان و، زما په شان سړی به اوس د عثمان بن عفان رضی الله عنه ایمان ثابتوي، زما په شان سړی به اوس د هغه خلکو ایمان ثابتوي چې الله رضی الله عنهم ورضوا عنه
واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. زبو داخل کو ایمان ثابتون په ډیره لوی جړه رااله. نو دا روافض او دا شیعگان د دوی دا مذهب دی چې صحابه کرام دا د رسول صلی الله علیه وسلم د مرګ نه بعد ولید بالله مرتد شي. خصوصا دا غوی غټه دشمنی چې د هغه د ابوبکر صدیق او د عمر ابن خطاب رضی الله عنه سره ده. اسی اشاره مې وکړه دې طرف ته چې دا غي انسانان دي چې اسلام ناشنا او دوی به ملګری شي. نن خلک کوشش کوي چې دا کسان د اسلام نه ولید بالله خارج کړي. خو لګیا به سپیک اسمان ته ګوري او غاپین اسمان ته نقصان ورسېږي نشي رسول. دوی خبره خو واضحه ده چې په زړه کې ذره برابر ایمانی کنه ذره ابل صحابه کرامو په ایمان کې د شک ونه کی ذره برابر ومخه د دین خو به هیڅ نشتی چې رچا په زړه کې ذره برابر ایمانی دی ور صحابه کرامو په ایمان کې شک ونه کی. منګه شک کولای شو د کعبه پر رب د قسم خورم منګه شک کولای شو په خپل خزه کې شک کولای شو کې دي شي دوکې را کړی. خود عمر بن خطاب عثمان بن عفان علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين دوی مبارک من چرته شک نشو کولای. دا زموږ ایمان دی د دې ایمان سره به ان شاء الله مرو او د دې ایمان سره به پاسو او دغه صحابه کرامو ان شاء الله د دوی په جماعت کې به ودرېږو د قیامت پورس. دا زموږ ایمان دی دا زموږ یقین دی. په کوم وخت کې چې زموږ پیغمبر یوازې دیو سره مرسته کړې ده وینه توی کړی ده بچی قربان کړی دي ملک قربان کړی دي زمکه قربان کړی ده نن تر پاسې سره پاسه سوار له 100 کاله بعد یو لوخه او چې دوی ایمانونه صحیح نه وو 2 روپۍ قرباني به نشي ورکوله په صحابه کرامو په څه خبرې کوي ورته کې څوک دې قرباني کنه بل دا الله دا ټول دنیا چان کړه نو دا خلک وته ښکار شو د رسول صلی الله علیه وسلم مرګرتیا لایق نو داګه لپاره مرګري کړو. د ټول دنیا چان کړي دی تر وېستې دي ها ټول دنیا چان کړي ده او دا غینه د صحابه کرام راوېستې دي او به د رسول صلی الله علیه وسلم سره مرګري کړي دي. هغه صحابه کرام چې رسول صلی الله علیه وسلم ته د بدر په موقع باندې مشوره غسته را به شي ان شاء الله د مسره او رسول صلی الله علیه وسلم بار بار اورول دي انصار او ته مهاجرین خو یقین زګی دا د رسول صلی الله علیه وسلم د قام قبیله خلک بار بار رسول الله ته پوښتنه کوه څنګه نو دغه پاسه سعد بن معاذ رضی الله عنه وی یا رسول الله ستاسو څخه خبر مونږ ته وره مونږ ته وکس رسول الله ته پوښوي تاسو مراد یې جنگ له ګور روانیو جنگ بکیږي کسان روان دي یا رسول الله مونږ ګور هغه شان نیو هغه کسان نیو کوم چې د موسی علی السلام سره وو چې اذهب انت وربك فقاتلا تزو ستارب او تاسو جنگونه کوم بلته نه نه دریاب تم غزاری دریاب ته بټوپو د غرنه غزاری د غرنه بدل دانګو کته او چې سو پوری په دې جسم کې سایي الا دا که ساده ختم شو نو دا به اسلام په دفاع کې لګي. یا رسول الله خذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت. یا رسول الله دغه زمون مالونه دغه زمون کورونه تاري درې په مدینه کې چې سدي خوخ هغه تی واخله او چې سدي نه خوخه هغه پرېدا د زمکه ته نه قربان دا بچی ته نه قربان دا خزي ته نه قربان. وګوره په خلکو کې نه رسول الله خوشاله شي مطمئن شي داغه کسان دي اوس کسان را پاسې په دوی باندې اعتراضات کوي. بیان دی جی بینر لګیدل دی وګد بیان څه دی بیان په دې عنوان دی چې په صحابه کرامو کې بعض کافرانو دا کوم دین دی تاسو دا کوم اسلام دی تاسو چې ته په دې عنوان باندې بیان کې ما په خپل سترګو بیان او بینر لیدل شاته لګیدل بیان په دې چې عائشه رضی الله عنها ولیاذ بالله زنا کړې و د اسلام د روافضو د اسلام د غوي د دین د غوي چې په دې چې خلکو پورې لګي الله سبحانه وتعالى موږ له طاقت راکې د مرګ پورې د دې صحابه کرامو د دفاع الله سبحانه وتعالى قیامت پورې موږ د دوی په منهج باندې او د دوی په محبت باندې قائم او دائم لري او په دې باندې موږ الله کوو د الله په دې کور کو په دې جمعات کې ناش والله العظیم کڅوک زمونږ د جسم نه یو رګ دي چې جدا راو باسي کنه یو رګ نو دي صحابه کرامو خلاف په چرتم زمونږ جبهونه چلیږي ان شاء الله. دا زمونږ مشران دي زمونږ د سر تاجونه دي زمونږ پیغمبر ځان قربان کړي
اوس موږ داسې کوو. پنځمه فایده پکې دا شوه چې داعي له دا پکار ده چې کله دعوت ورکوي نو بنیادي خبرونه دې شروع کوي. او دې کې رسول الله توحید نه شروع کړي، وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. دا الله لوی بیان که او د شرک نه ځان لرې ساته، دا بنیادي مسله ده. اوس کتلو ته د اخلاقو مسلې ښې، زکات، روجې، صدقې، دا خو ته ډېر مخې ته لاړې. او خو بنیاد صحیح که که نه. اخرنی فایده به دا ذکر کو په دې خبرونه چې موږ کوم واغسته هغه دا چې د مانځه ډېر غټ اهمیت دی په شریعت کې. وګوره په دغه ورځو کې مونځ الله سبحانه وتعالی هغوی ته وښو، نو څنګه به په دې ورځو کې موږ دا کوم مونځونه چې الله به موږ فرض کړي دا به موږ پرېږدو. امام ابن هشام رحمه الله دا خبر ذکر کړې ده چې کله به د مانځه وخت راغی نو رسول الله وسلم به د خپلو ملګرو سره لاړ، چېرته کنده کې، چېرته خوړ کې، په ځایونو کې به پټ پټ ولاړ د مونځونه به یې کول. او یو ورځ رسول الله وسلم مونځ کوو، ورسره علي ولاړ رضی الله عنه، دواړو یو ځای مونځ کوو. ابو طالب په دغه طرف باندې تېر شو. د رسول صلی الله علیه وسلم تره چې ویلي وې ته څه کوئ؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم ته صفا خبره وکړه، داسې خبره ده د ما سره په منځه ولاړ دی، وایي امرهما بالثبات، وایي دا کار هم صحیح دی. ظاهره کې داسې هغه دوی مرسته داسې نه کوله چې ما د دین قبول کړی. انشاءالله د هغې تفصیل مخې ته روان. خو دی ورته ووایي کار هم څه دی، کار هم صحیح دی، او د خپل زوی ته یې څه ونه وي چې ته نن بعد د دې سړي سره تا وینم. نه وایي صحیح دی، زوی یې ده سره ګرځوي. خبره مخې ته روانه وه. قریش دې خبرې له دومره اهتمام نه ورکوه. چې ته د یو نیم کس په غوږ ولګېده چې یو سړی راوتی دی وایي چې الله یو دی او داسې. د هغوی دا مطلب و چې یو دینداره سړی دی، لکه دیندار خو نور هم په هغه وخت کې وو که نه، هغوی به د دین خبرې کولې چې لکه د الله نه ویېرېږي او داسې. هغوی دیم کس هغه شان دی، لکه د خپلې خبرې کې داسې داسې نقصاني خبرې خو نه دي. خو خلکو ته به چېرته د دین خبرې کوي، دا په هغه وخت کې هم څه کسان داسې وو چې هغوی به د دین دا خبرې کولې. نو دوی په هم دا ګمان شو چې دی همدغه کس دی، نو په اوله کې دې خبرې له داسې اهتمام ورنه کړو. 3 کاله چې کله تیر شو او دا پټ دعوت روان دی، د مسلمانانو یو ټولګی جوړ شو، د هغوی په منځ کې ورورولي پیدا شوه او دوی ښه مضبوط شو. 3 کاله دغه شان رسول پټ ګرځېدلی. قریش وایي چې ځه څه خبره ده کوي، نو نصیحتونه دي، نصیحت خو ښه شی دی، خو اوس خبر نه دی چې خبره دومره خطرناکه ده چې ستاسو له جړلې به ختموي. او دوی خو دا مطلب و چې عام دعوت دی. 3 کاله چې کله پوره شو، د دې نه بعد مرحله شروع کېږي د هغه دعوت چې رسول صلی الله علیه وسلم ښه ښکاره کړی دی. د 10 کاله پورې 10 کاله پورې 9 کاله رسول الله ښکاره دعوت کړی. الله سبحانه وتعالی آیت نازل کو وانذر عشیرتک الاقربین، پیغمبره وشروع کړه. اوس د خپلو خپلوانو دغه صفا اعلان وکړه. پټ دعوت ختم شو. 3 کالو پورې چې څومره ملګري کېدو ملګري شو. دغه یو څو کسانو چې ما ذکر کوو چې بعض علما وایي چې 40، خو اگر که دا داسې پخه خبره نه ده، کمې زیاتې پکې راتلی شي. رسول صلی الله علیه وسلم ته چې کله وویلی شو وانذر عشیرتک الاقربین، او دا آیت په کوم صورت کې دی؟ سورة الشعراء کې دی. سورة الشعراء کې وانذر عشیرتک الاقربین دی. خو سبحان الله سورة الشعراء کې چې تاسو وکته او کور ته لاړ شئ ویې ګورئ د ترجمې او تفسیر سره، نو په دې کې د موسی علیه السلام قصه د بني اسرائیلو سره الله قصه بیان کړه. بیا بیان کړه چې بني اسرائیل ما څنګه د فرعون نه بچ کړي دي او فرعون ما څنګه تباه کړی. رسول صلی الله علیه وسلم ته الله داسې اشاره کوي چې ګوره داسې حالات به په تا هم راځي او داسې مرسته به راسره زه هم کومه. دا ستا مخې ته یو کولو کتاب دی موسی علیه السلام د فرعون سره. نو دا قصه ورته بیان کړه. دغه شان په دې صورت کې الله سبحانه وتعالی د هغه خلکو انجام ذکر کړی. د نوح علیه السلام قوم الله څنګه تباه کړو، عادیان الله څنګه تباه کړي، سمودیان الله څنګه تباه کړي، ابراهیم علیه السلام خلاف چې هغه څنګه تباه شي، لوط علیه السلام قوم الله څنګه تباه کړو، اصحاب الایکه الله سبحانه وتعالی څنګه تباه کړي. دا ټول دې دپاره چې پیغمبره دعوت کوه او ښه مضبوط اوسه او ښه صبر کوه، دا خلک به ټول تباه کېږي کوم چې ستا خلاف دي. رسول الله وسلم اولنی کار دا وکړو چې بنو هاشم له دعوت ورکو. بنو هاشم د رسول الله وسلم خاندان دي. هغوی رالو او څه کسانو سره د بنو المطلب ابن عبد مناف ومو. دا 45 کسان رالو پر رسول الله وسلم پسې. 45 کسان رسول وسلم راوغوښتو. سیرت کې راځي فبادره ابو لهب. ابو لهب مخکې شو، خبره یې شروع کړه.
ابو لهب ګوره د رسول خپل تر دی خپل سوچت را او چې ایمان پکې نه کنه هیڅ نه من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رسول زموږ چې عمل د لاس څوک شاته پاتې شي کنه نسب یې مخکې نشي وګوي ابو لهب ور مخکې شو ورته وی محمد صلی الله علیه وسلم دسته ترونه دي دا ټول چې ولاړ دسته ترونه دي ستاسو ترونو زامن دي فتكلم ودع الصبح خبره خصفوک او دا نوی قصې چې تا شروع کړی دا ګوره پرې دا د شروع نه کی ګوره او تر اول نه غوي او هدايه د ساته ګوره چې ستا په قوم کې دومره زور نشي چې ټول عرب سره مقابله وکړي ته خو دښمنۍ د غټي واغست دا کومي خبرې چې ته کې کنه ټول عرب بر پاسي او من کې دا زور نشي چې ټول خلاف ودرېو موږ به چې د یو قوم 2 3 څلور خلاف ودرېو خو دې ټول عربو ته بسوک ټینګ شي او زبتا ونی سمې دعوت نه بده بند کما او کته چې ته بده خپل لار رواني نو اسانه طریقه در چې دی قریش په خاندانو کې وسو کسان برپاسي او قصه بدله ختمه کی او عرب وسره ملګرتیا کوي نور قبيله نو تبر دوی په خلاف سکه سبحان الله ګوري د حق مقابله کې باطل څه خبري کوي دا نن سبب دي چې څوک دې حق قبول کړي نو مشران یې ری دا بسکو دا کیله دا قبيله دا دسته ترونه دا د ماماګان دي دا د نیکه دي دوی بسوک جواب کې دا قصې د قشندل تر رواني دي به وته دوی یو خبره ده ساته ستاسو د پلارګنی کې دسی بدترین خبرې چانه دي کړي لکه څنګه چې تا کړي ستاسو د خاندان کې د سړی نه راوته تا چې کوم قصې جوړې کړي کنه دسی سړی زمونږ په خاندان کې سره ونه وي سبحان الله دغه خبرې نه سبا کوي ولم يتكلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم رسول الله غلی شو دغه مجلس ختم شو اسمونه رسول الله بیا بدویم پر رسول الله دغه کسان بیا راوغوت چرالو رسول الله خبره شروع کړو زه خبره کوم زما خبره ته وکړي او سید وای وی الحمد لله احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له دی بوري چې خبرو کړه به وته دوی وی چې څوک د چا خیر خوایي هغه د اوی سره دروغ نه وایي زستاسو خیر خوایم په هغه رب مې قسمی چې هغه وزري باندې حقدار دي زستاسو خیر خوایم انی رسول الله الیکم خاصه و الی الناس عامه ته تاسو خاص پیغمبر راغلم او عام انسانانو راغلم والله بالله مې قسمی تاسو بمړکیږي دسی لکه تاسو چې ودکیږي او بیا به الله را پاسې لکه تاسو چې له خوب نه را پاسې د قیامت پر ورځ به سره سره د هر څه حساب کتاب کیږي و انها الجنه ابدا او النار ابدا یا د همیشه لپاره جنت ته یا د همیشه لپاره جهنم ته ابو طالب پاسید هغه ناس ابو طالب هغه انسان دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیره مرسته کړې تاسو ان شاء الله پر روان سیرت کې ووري پاسید وته موږ ستاسو مرسته کوو خواږه نصیحتونه کې بالکل صحیح خبره کې خریشتینه سړی ته دا ټول ستاسو پلار خپل خپلوان دي رسوم چې راجمع شي دا ټول ستاسو خاندان دي دا ټول ستاسو د نیکه اولاد دي موږ به سره مرسته کوو او دې ټول نه مخکې به سره زم مرسته کوو فوالله په الله مې قسم چې څومره زما طاقتي زبسته دفاع کوم خدای دا چې دې سي براتنه چې عبد المطلب دین پرې ده دا انسان ګوره یعنی سبحان الله سره کې ډېر خسړې کو چې دین پکې نه کړي تباہ او برباد شي دا څومره خخوري خبرې خو دا براتنه چې عبد المطلب دین پرې ده ستاسو دین ډېر مزدار دی خو دې خبرې دی وکړي اوس مری ګوره دا خبرې په دومره ده چې خلک به ملامت کوي مشر سړی مې تاسو دا خبرې پرې خو سید خلکو ملامت نه کو خلار جهنم ته او کله خلکو ملامت کړي وي یو په جنت کې وي نو ځکه چې تاسو ته دا وایم چې په دعوت کې قسم مخې ته راځي او څوک کنزي او څوک د بدر دی وي څوک د باندې بوتانو لګي وای دي درې وسورزو خبرې او به د همیشه لپاره کامیابی او کنن تازان بچ کو د خبرونه اخرت کې وسه جواب ورکړي ابو طالب بچ ان شاء الله مخکې براشي ابو طالب چې مړ کېدو رسول الله متسوي او غسوي ابو لهب پاسد
چې کله ابو طالب دا خبرې واورېدې وایي تا خو اوس بد کارو شو بد کارو چې مشران پکې مورلو. مشرانو کې چاته اشاره ده؟ ابو طالب ډېر اوچت انسان دی او ابو طالب ابو لهب د خپل ورونه دي. نو اوس دغه خدای څه نشي ویل. خدای وی قریش نصیحت ته کوم دا هلک منع کوي د دې نه مخکې چې بل څوک یې د نه مړ کړي. ګورئ منع یې کوي. ابو طالب پاسېد او د سینې وټه وایي څوک به یې مړ کړي. زه یې تپوس کوم څوک دې مړ کړي. ځه دګې دا خبرې چې کوي دغه شو هغه وکړو چې بهی دا خو مشر سړی دی په دغه کې ودرېد. ابو لهب د غصې نه سور شو ووتو دی زینه او زه خو لاړم خو نصیحت مې ته وکړو چې ګوره دا سړی به تاسو خرابوي او که تاسو منع نه کړو نو څوک به یې خرابوي. ابو طالب پاسې وایي زه زور ینم څوک دې خراب کړي. ځه دی چې راکمې خبرې خبره څه بدې نه دي ویلې څه یې ویلي خو چې آخرت به راځي که نه خو راځي جنت او جهنم دی تا ته به څه نقصان شته څه ته وایي تا ته. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله پته ولګېده چې ابو طالب زما په ملګرتیا کې ودرېد او ښه مضبوط نو د دعوت له ښه زور ورکړو. او ځکه دا غټ خاندان او دا مضبوط قوم دا د داعي دپاره ښه په دي چې د مرسته کوي. ځکه لوط علیه السلام پسې چې کله دغه قوم راغی او ورته ووایي چې دغه هلکان راوباسه دغه ورته یادوله کوم ملایک چې راغلي نو هغه په هغه ټیم ارمان وکړي ارمان چې زما طاقت وي او اوي الى رکن شدید رسل مضبوطه قبیله شاته ولاړه او کم عالم چې د قام او د قبیلې نه مضبوطي د دې حق هم ځای په ځای بیانوي. دا خبره یې د سرتي د فایدې لپاره د سره تعصب خبره نه کوم چې څوک تعصب خبره بیانوم چې رسول سم کې چې زور به ډیر راغلی دعوت لپاره پوه شو چې ابو طالب راته شاته ولاړ دی. نو د کم داعي او عالم سره چې قام او قبیله مضبوطه نو دې په حق بیانولو کې یریږي نه او کوم چې کمزوري د قام او قبیلې نه نو دې لازم نه چې یریږي به خو غالبا دای چې حق دي سي په زړورتیا سره نشي ویلای ځکه چې په ځان لګیږي شاته به څوک نه کله چې هغه ته پته ولګېده چې کسان خو ما سره ولاړ دي نو دغه د صفا دی غر ته وخته صفا مروه کوم ځای چې موږ د سعی کو د صفا دی غر ته وخته وی یا صباحا دا به आवाज کو چې څوک به راجمع کو نو د قریش ته خاندانونو راجمع شو. امام بخاری رحمه الله دا روایت راوړی دی د عبد الله ابن عباس نه پغی کې دی وی کله چې دایت نازل شو وانذر عشيرتك الاقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صفا غر ته وخته او بیا وی یا بني فهر بنو فهر خاندان ته आवाज کو یا بني عدي د قریش د خاندانونه د قریش خو عامه قبیله ده په دې کې د نبی خاندانونه دي ټول ته आवाज کو حتى اجتمعوا طول جمع شو. فجعل الرجل اذا لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا لينظر ما هو او څوک چې بخپل نشرت لنه هغه یو کس راولېږي چې تلل څه چل خلک ټول جمع کیږي ځلک مصروف بیا براته وي چې څه. فجاء ابو لهب وقريش ابو لهب پکې راغی د قریش د مشران مراجمه شو. رسول صلی الله علیه وسلم ارايتكم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين وکزه تاسو ته مې شاته لخر ده د دې غر نشاته د دې وادي نشاته د دې خول نشاته اخو یو لخر ده پتا سو باندې عمل کوي زما خبر به مانی اخو نه ولې به نه ما جربنا عليك الا صدق ته موږ مې شریشتینه سړی مونږ له تاسو دروغ نه دی ویلي. فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد نبي زه تاسو يروم د یو سخت عذاب نه. سبحان الله د دې وخت پورې دا سړی سره صادق دی تا وی چې دروغ نه دی خو چې دا خبره وکړه یو سکند بعد ابو لهب وته تبا لك تبا شي هلاک شي علي هذا جماعتنا دې خبره د پاره موږ راجمع کړو ولن سبب دغه شی یو عالم په شبا ټریلې د نمونه لګولي شیخ القرآن او شیخ الحدیث او شیخ العرب او شیخ العجم او كله پلانه او علانه فصيح اللسان او لذيذ البيان دا نمونه به يخود بلو چې دغه عالم حق خبره بیان کی او حق قبول کی سعودي عرب کجورو خراب کو دا اوس پر وتا د مصیبتونه کول دا وګړي دې پړپړې دې پر تړلې اوس په دې دوره سره یقین نشته دې ایمان کجورو ته ټینګ نشو
دا چې ناشنا خبره پکار خو دا ده چې دومره صفتونه ولته تا کوله اوس حق بیان کو پوشه چې دا صحیح حق پرست دی ګوره حق ورته ښکاره شو نو په خپل یې ومنو موږ ته بیان کو دا عالم پکاره تندې وله ښکل کو پکار خو دا و چې دوی ویلې وې چې ته رښتینی سړی سوی هغو ته دا خبره کړې وې هغه بالکل ته رښتینی دا خبره هم دقه شان ده نه د هغې په جواب کې ورته تبا لک وې تباش الله دغه صورت نازل کو تبت یدا ابي لهب وتب ان شاء الله هغه په روان درسونه کې راځي چې ابو لهب څنګه مړ شو یو روایت کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم کو یا معشر قریش یا معشر قریش اے قریش والو اشتروا انفسکم خپل ځانونه واخلئ د الله نه ځانونه آزاد کړئ لا اغني عنکم من الله شیئا د الله په مخ کې ګوره تاسو له هیڅ فایده نشم درکولی یا بني عبد مناف اے د عبد مناف خاندانه لا اغني عنکم من الله شیئا هیڅ فایده نشم درکولی الله په مخ کې ګوره یا عباس اے عباس د رسول صلی الله علیه وسلم ځان بچ کوئ د اور نه ګوره زه هیڅ فایده نشم درکولی یا صفیه عمة رسول الله اے صفیه د رسول صلی الله علیه وسلم ترور ځان بچ کړه د اور نه ګوره زه تعالی هیڅ فایده نشم درکولی یا فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم اے فاطمه د محمد صلی الله علیه وسلم لور سلینی ما شئتی من مالی زمانه چې څومره مال غواړه خدای ته چې ګوره په آخرت کې هیڅ فایده نشم درکولی ایمانونه راوړئ اسلام قبول کړئ دا واضح دلیل دی چې رسول صلی الله علیه وسلم سره هم هغه اختیار دی کوم چې الله ورکړی او د الله بنده دی الله ته نشي رسېدی وایي دی د خزانو مالک دی او دی بیماریانې راولي او بیماریانې لرې کوي او مصیبتونه لرې کوي کوم ځای خو دلته وایي زه هېڅ نشم کولی نو په دې کې رد دی په دغه خلکو باندې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت دغه شان شروع کو او دا اواز کم چې د صفا په غر باندې وشو د دې کړنګارې او د دې هغه شور د مکې په دې غرونو کې وچورلېد داسې د دغه ځای نه دعوت شروع شو ښکاره دعوت الله ورته وانذر عشیرتک الاقربین پس او بیا په الله د آیت نازل کو فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین پیغمبر کواغه څه چې زره ته وایم مشرکان ته ګوره مو ګوره اوس کار شروع شو خګرم کار شروع شو فاصدع بما تؤمر پیغمبر څه چې ته وایم اقبکه کوا واعرض عن المشرکین د مشرکان نه مخ واړه حدیث نه دعوت چې دغه شروع شو سبحان الله رسول سم دغوی په شرک باندې رد کو دغوی په خرافات باندې رد کو دغوی په عقیدو باندې رد کو ناشنا مثالونه بوت الله بیانول دوی ته دي سی وای دعوت روا او په مکه کې هغه یو څو خبري مشهور کړي بیا مشرکانو یو څو خبري مشهور کړي دغه چې ټول غوسه شو و سیرت کې راځي د مکه د غوسې نه ډکه شو مکه صرف دغه خاندان نه ټول مکه ورته د غوسې نه ډکه وه کله چې هغوی دا آواز واورېدو چې دا بوتان څه نشي کولی کله چې هغوی دا آواز واورېدو چې دا پیغمبر دی د تابعداري لازم ده کله چې هغه دا آواز واورېدو چې زموږ په دې منهج څوک مړ شي دی به جهنم ته ځي د هغې د لاسه غوسه شو او یو څو خبرې مشهورې کړي دا به یې ځای په ځای وي یو سورة ذکر کومه یو دا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون هغه ته به آواز کو او د بېادبۍ او د غوسې وایي هغه سړیه ته چې په ما باندې وحي راغلی د لیونۍ ته نن سبا که ما ته څوک لیونی وایي تا ته وایي نو څه پې کېږي څه له پې خفه کېږي پلانی ما ته دا وی او پلانی وی چې ته وابي او پلانی وی چې ته د انګریزانو نه پیسې لري وایه خبره به الګ کو چې ته ما سره کښېنې ټوس دلایل د دلایلو په میدان کې پته ولګي چې په موږ کې د انګریزانو پیسې څو خوري په موږ کې باطل څو خوري راشه کښېنه په خبرو خو کار نه کي یوه دا مشهوره کړه الله څه وایي وقال الکافرون هذا ساحر کذاب دا جادوګر دی او دروغجن دی ځای په ځای به دا خبرې کولې چې په دې طریقې سره دوی دا خلک واړی اجعل الآلهة إلها واحدا واورې وي دی وایي چې دا ټول معبودان پرېږدی او یو معبود دی ان هذا لشيء عجاب ناشنا خبرې وي د شروع کړي زموږ پلار نیکه چې دا خبرې کړي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة چې ته پلار نیکه زموږ دا خبرې کړي وي
نن سبا هم دغه شان وایي. ګوره پلار نیکه چېرته دا مسلې کړې کومې چې ته کې دغه خبرې هغه وخت کوم باطل پرستو کړي دي. وګوره وایي دی وایي چې معبودان دا پرېږدی یو معبود دی، دا د منلو خبره ده. اوس دې ټولو ته دا پته ده چې دا سړی ودرول غواړي، خو څنګه یې ودرېږي څه چلو کې به چل نه پوهېدو. هلته هغه سړی مشهور دی په صادق او په امین باندې، هلته هغه سړی مشهور دی په اوچتو اخلاقو باندې، هلته هغه سړی مشهور دی په اوچت خوی باندې. اوس داسې قسمه سړی راټینګول دا ګران کار دی. سی چلو کو دی څنګه راټینګ راځه ابو طالب پسې ورسو. ابو طالب یې بندولی شي او ابو طالب یې منع کولی شي، د هغه پې زور رسي. زه چې زور نو دا اولنی پیر دوی ورله ابو طالب مخکې سیرت کې ورایي چې بیا به م ځي. نو دا اولنی ځل شو. اولنی ځل چې کله دوی روان شو په ابو طالب پسې وی مشى رجال من اشراف قریش الى ابي طالب. مشران کسان عزتمن مخوریز کسان ورل په ابو طالب پسې وی یا ابا طالب. ابو طالب ډېر واره پورې خو ډېر واره ترې موږ ډېر زیات صبر وکړو، خو لکه اوس نور د بوتانو پسې بدې ردي وایي. ګوره دا اوس بهتان دی ښه، لکه دا خلک زموږ مبارک وي امامانو ته یې کنځلې شروع کړې وي. ته وګوره امامانو ته زموږ د مرۍ په دې خبره وشلې د اواز بوغ شو چې د الله بندګانو یو ځای کې خو ثابت که که نه چې ته ما په امامانو پسې کنځلې کړي. کتاب کې مې کړي دي، په بیان کې مې کړي دي، ویډیو دا کوم ځای کې ما کړي دي. خو دا صرف بدنامول چې د دې سړي د دعوت څوک قبول نه کړي، حق قبول نه کړي. ته وګوره استغفر الله استغفر الله. دغه خو زموږ منله چې د نن سبا مولیانو پورې خو ګوره امامانو ته کنځلې کوي. لکه دغه امامان نه پوهېدو وایي دی وایي چې زه ښه پوهېږم امامان نه پوهېږو. دا خبرې به جوړوي. نو دوی اوس ګوره دته څه وایي وایي ابو طالبه موږ صبر کوو خو اوس رانه نه کېږي ځکه چې دی بوتانو ته کنځلې کوي او چې د کنځلې نه دي کړي. خو هغه صرف دومره ویلي چې دا بوتان څه نشي کولی، خو داسې کنځلې خو نه دي، دا خو حقیقت دی. په حقیقت باندې دوی خفه شو. نو ځکه دا بعض کسان وایي چې تاسو د امامانو سره محبت نه کوئ. موږ وایو نه، د امامانو سره محبت کوو، خو د دې محبت ته راسې د پیغمبر درجې ته نه رسو. یهودو نصارا دا مني چې موږ د موسی او د عیسی علیه السلام سره محبت کوو؟ نه مني، خو موږ کوو محبت که نه کوو؟ دغه خبره هغو ته موږ ای یهودو ای نصارا موږ محبت کوو د موسی د عیسی د عزیر علیهم السلام د ټولو سره، خو ستاسو په شان محبت نه چې د الله زامن تی جوړ کو. دغه شان موږ د امامانو سره محبت کوو، زموږ د سر تاجونه خو د پیغمبر درجې ته نه رسو. موږ د پیغمبر سره محبت کوو، د وینه او د هر څه په قربان دي، خو د الله درجې ته نه رسو. موږ د علماو سره محبت کوو، زموږ د سر تاجونه خو د پیغمبر درجه ور نه ورکو. دا حقیقت دی. اوس که به د حقیقت څوک خفه کي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کنځلې خو نه دي کړي، خو حقیقت یې وایي بوتان څه نشي کولی. دوی رالو یې کنځلې وکړي. ښه بیا نور یې سجن وکړو وایي وعاب دیننا، او زموږ په دین کې عیب راوباسي، او دا وایي چې تاسو قمقلان یې وضلل آباءنا، او زموږ پلار نیکه ته یې ګمراه وایي. ته وګوره ابو طالب وایي دوه خبرې دي، یا دا سړی زموږ نه منع کوي یا ته له منځ نه خواشه. دوه لارې دي، یا دا سړی منع که ته د خصه په وجه ګوره کار ستا صحیح نه دی، او یا ته اخواشه نه موږ به د ده سره بیا پوه شو. او ابو طالب ته خو زموږ په دې لارې ته پکې سره دومره سخت شوی، ته زموږ ملګری نه یې. ستا دې دین ته هم بدې ردې وایي، ښه دا ډېره غوسه کوي. ستا دې دین ته بدې ردې وایي، تا ته هم ګمراهه وایي، وایي دی هم ګمراهه دی، او داسې او داسې. ابو طالب کېنول ګوره کېنئ، دا خبرې د غوسې نه دي، دا داسې نه چې تاسو راغلې او خبره رو رو سره خبرې کوله، رو رو سره خبرې کوله. سیرت کې راځي ردهم ردا جمیلا، په دې پستو خبرو کې داسې مطمئن کړو چې نه ګوره داسې نه داسې نه داسې نه، صحیح دی څنګه ته وایې لاړو دي. او رسول صلی الله علیه وسلم چې کله پته ورته ولګېده چې هغوی بیا راغلي و ابو طالب واپس کړو څه یې ونه وي، هغه د خپل دعوت له ښه زور ورکړو. ابو طالب ډېر هوښیار انسان، د هغوی سره خبره ورانه نه کړه. کېنول کېنئ راشي خوراک څښاک به وکړو، ګپ شپ به ولګو، په ګپ شپ کې به خبره ختمه کړو. خبره ورسره ورو وکړه چې داسې خبره ده داسې خبره ده، زموږ واره دی داسې دی دغه دی دا خبره د هغوی سره ختمه کړه او روان شو. بس صحیح ده، ته مشر سړی تا ته موږ څه وویل، خو دغه شوه ځه
لاړو. دوی په دویم پر بیا راځي ابو طالب پسې، هغه ان شاء الله پر روان درسونه کې بیانو. په دې ځمانه د خپل درس ختم کو، روان درس به د دې ځینې شروع کو. سبحان الله، څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت ښکاره کو نو د حج موسم راغی. و دا په مشرکانو باندې غټه مسله رااله چې په حج کې به څه کیږي. هلته رسول صلی الله علیه وسلم خلکو له تو یو خیمې ته به ورننوتو، د مشرانو سره به کېناستو، نو دوی به مجلس شورا کېنوله او په هغې کې مشران راوستو د قریش او ووایي چې دې سړي سره به څه کوو. په هغې کې مشوره وشوه، په هغې باندې عمل وشو. انشاءالله دا پر روان درس کې بیانوو چې دا څه مشوره شوې وه او اخري نتیجه د دې مشورې څه وه. الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي د دین د بیانولو، او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو. او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو، دغه شان د الله سبحانه وتعالی موږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.